سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د طالبانو مربوط الهجره سټوډیو د یو شمېر انځورونو په خپرولو سره ادعا کړې چې د طالبانو د صلاح الدین ایوبي پوځي روزنتون څخه ګڼ شمېر سرتیري له کمانډوي زده کړو فارغ شول. امریکا افغانستان کې خپلې سلګونه پوځي اډې تخریبوي. ننګرهار کې د غني خیل ولسوالۍ پر ودانۍ موټر بم برید کې نږدې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کابل پل چرخي زندان کې زرګونه زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. کابل ښار کې د ترافیکي پیښې له امله 3 تنه مړه شوي. ارمنستان وایي آذربایجان سره د سولې خبرو ته تیار دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سعودي عربستان په توقف ځایونو کې کډوالو سره ظالمانه او وحشي چلند کیږي. امریکایي ولسمشر ټرمپ په کرونا ناروغۍ د اخته کېدو له کبله روغتون ته لیږدول شوی. اوکراین د نوګورنو قرهباغ پر سر جګړه کې د آذربایجان ملاتړ اعلان کړ. د خبرونو پای.